امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي که چرته علما دا د الله اولیاء نه بیا په مخ د ځمکه هیڅ ولی بیا نشته دی، ځکه دا اصل کې د دې لایق دي چې د الله رب العالمین اولیاء دي جوړ شي. او دا قانون دی، حدیث قدسی دی. الله سبحانه وتعالى فرمایي، نبی صلی الله علیه وسلم را نقل کوي دا خبره چې من عاد لی ولیا، بعضې ملګري دا صیغه غلطه وي، من عاد وي، من عاد نه دی، من عاد لی ولیا. عاد خو غلط دی، عاد يعود خو واپسۍ ته وي. من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. څوک چې الله فرمایي زما د یو ولی او زما د یو دوست سره دشمني کوي، زه ورته د جنگ اعلان کوم. الله اکبر. الله رب العالمین سره چې څوک د جنگ اعلان وکړي، که دی ګورنري او دی د فرعون په شان غټ بادشاه ولې نه، او دی د نمرود په شان غټ بادشاه ولې نه، او دی د قوم شعیب په شان سرمایه‌دار ولې نه، او دی د ثمودیانو په شان ډیر هغه انتهایی هنرمند ولې نه، او دی د عادیانو په شان ډیر مضبوط بدن والا ولې نه، دا به الله رب العالمین خامخا تباه کوي او رسوا کوي. الله رب العالمین هلاک کوي.